نننې زمونږ سبق سورة النساء سلورم سفارہ آیت نمبر 12 خوانوالی تر آیت نمبر 14 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم او د پارستاسو نیمه صدا د هغه مال نه چې پرېښودي وي بیبیانو ستاسو ان لم یکن لهن ولد که نه وي دی لره اولاد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. پس کوي دی لره اولاد پس تاسو د پارا سلورمۍ صدا د آغا نه چې پرېږدي دا زنانا پس د وصیت نه چې وصیت کوي په هغې باندې یا پرې قرضه وي. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد او دوی لرا سلورمۍ صدا د هغه نه چې پرېښودي وي تاسو که نوي ستاسو دپاره اولاد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم پس کوي تاسو لره اولاد پس دی لره اتمۍ صدا د هغه نه چې پرېښودي وي تاسو من بعد وصية توصون بها أو دين پس د وصیت نه چې وصیت کوي تاسو په هغې باندې یا قرضوي په تاسو. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ او کوي یو سړی چې میراث ترېنه اوړی شي میراث یا ښځه میراث وي او دلرا یو ورور وي یا خور فلكل واحد منهما السدس پس د پارا د هر یو د دې دواړو نه شپږمۍ صدا. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث پس کوي دی زیاد د دینا پس دی شریکان دی په درېمۍ حصه کې من بعد وصية يوصى بها أو دين
پس د وصیت نه چې وصیت کول شي په هغې باندې یا پې قرضوي غیر مضار وصیة من الله شین ضرر رسون کی یو بل تپ میراث دا حکم دے د طرف د اللہ نا واللہ علیم حلیم او اللہ پوہا صبرناک دے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار او چاچی تابداری وکړه د الله او د پیغمبر د الله دننه بکی دلر الله جنتونو ته چې بهیږي با لاندې د اونو د هغې نه ولي خالدین فیها همیشه به وي په دې کې وذلك الفوز العظیم او دا د کامیابی لوی ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا او چاچی نافرمانیو کړه د الله او د پیغمبر د الله او تیرے وکو د پلو د الله نا دننه بکی دلر اورتا خالدا فیها ہمیشہ بوی پدی کی وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ او دلر دی عذاب سپکا ان کے